د بني مستلق غزا ته د شعبان په میاشت کې او په 15 هجری کې رسول سم تلو. نو باقي کې د یو انصاری او مهاجر په منځ کې جګړه رااله د ابو دراس. دغه مهاجر نومو جهجاه ابن سعید الغفاری او د بل نومو سنان ابن وبر. دا یو د انصارونو یو د مهاجرین دی. دا دونه په ابو باندې وران شو. نو د انصاری د خپل مرګرو ته आवाज وکړ راشي. هغه مهاجر خپل کسانو ته आवाज وکړ. خپل قبیلو ته आवाज وکړ. نو په دې کې دغه خبر شو دا عبد الله بن ابي بن سلول چې خبر شو ګورځي مهاجر د انصاری سره جګړه. نو هغه د منافق سره له موقع په کار دی د خبر خو نور خو جيبي دا وړي تیزي هاي ما ویلو تاسو ته ویلو ما تاسو ته چې دا سړی راغی دا خلک رالو دوی تاسو د قبيله تاسو د تعلقات تاسو د خاندانونو د ارث تبا کیدل نه نو ګوروي ها دا خلک دي تاسو له زین ور کړیو هغه خلک دي تاسو دې لپاره قرباني نه ور کوي لګین دا وګورنه نو د دې سره جنگ کوي او به دا خبره وکړه. د مثال د لپاره یو متل ذکر کوي ځکه خو عرب وایي چې سم من کلبک یاکلک خپل سپیچ دې سورب کا سورب کنو تابه خوري. مطلب دا ولایذ بالله دوی تشبیه د سپو سره ور کړه چې دوی زمونږ ډوډۍ غاني وخوړي او نن دوی په موږ باندې عملي کوي. او د په اخره کې دا وی که زه مدینه ته ورسېدم عبد الله بن ابي بن سلول نو دا ذلیل انسان به زه وباسم او ذلیل کې رسول هم ته اشاره او زه عزت والا او هغه ذلیل او دا ذلیل به زه وباسم. زید بن ارقم چې دا خبره ووره هغه صبر ونه شو لاړ رسول هم ته دا خبره وکړه. رسول هم دا کسان وروته منافقان وروته او قسم وکړ. منافق سره قسم وکړ ځم بچ نبی رسول سم زید توی چې ته گواهان نغوی چې رسول گواهان خو ما سره نشته درځي کې زه आवाज و الله سبحانه وتعالى زید رضن په تایید کې د سورۃ نازل کړي چې دې رښتیا وي دوی دې سویلي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ويدوي كچرت واپشو منغا مدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل خام خام باسبا عزت من ددينا زليل لرا عزت من زاني آدو او زليل کی ولیعذ بالله اشاره رسول زمتده چا بزه دی مدینه نه وباس الله سوی ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين او خاص الله لرعزت او رسول داغل او مؤمنان لرا ولكن المنافقين لا يعلمون مگر منافقان نبويږي. هغه منافقان الله نسو نابود کړو مسلمانان وسو پورې پاتې هغه اسلام هغه دین هغه جن خور شو. الله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين عزت الله بلاس کړي دې څنګه وي چې پیغمبر چې ولې بالله غزلیله او دې په شي عزت والے کله چې دا خبره وکړه د زوی الله اکبر د عبد الله بن ابي بن سلول زوی عبد الله هغه نوم عبد الله او دا صحابي دي. سبحان الله مرد ژوند دینه پیدا کیږي ژوند د مړ نه پیدا کیږي ژوند د مړ نه پیدا کیږي. دا اوس پلاری منافق د منافقان مشر دی او زوی سره صحابي زوی ته خبر را ورسید چې زموږ پلار دا خبرې کړې او کله چې د رسول الله مخکې دا خبره وشو چې دا کړې نو عمر دا سوي وی رسول الله امر وکړي چې دې خبيث موږ سر جدا کو دا ټول ختم کو. رسول الله تدع رسول الله صلی الله علیه وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه غلش بیا خلک وایي چې محمد خپل مرګري وایي چې خلکو ته بهر نه پته نه چې دا به منافقان دي خلک ټول په یو نظر وته ګوري کنه چې دا مسلمانان دي او د مرګري نجزه د منافقان به ګراونی سم سزا ورکم بهر به خلکو چې دا څه دین شو چې خپل کسان پکې وځي. دې زوی ته دا خبره چې ورسېده چې زما پلار دا خبره کړې ده نو کله چې دوی واپس راتلو
نه دغه د مدینې په دې بارډر او په دې حدودو باندې دا زوی ولاړ دا پلار یې چې راغی نو د توره راواغسته د هغه به دې اوږې داسې کېښود وراءک شاته شه شاته شه هغه ورته وایي ما لکه ویلک څه چل شوی تا له تباه شوي ته څه کې پلار ورته هغه ورته وایي والله لا تجوز من ها هنا ته د هغه وخته پورې د دې ځینه اخوا نشي وړی حتی یأذن لك رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اجازت نه اخیسته فإنه العزیز وانت الذلیل عزیز د عزت ولا ته به د عزتمن نه اجازت واخلې ذلیله چې کله ته له اجازت درکو بیا به دننه راشي دې ته وایي دین دې ته وایي اسلام ازدې کا پلار ته وایي پلار ته نبی چې چلو شو پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی ويا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي يا رسول الله ما تخبر غير تكسي إرادة دي كده زمان بلار وجني أتا خبر رسول الله عمر زنوي شيء مربيك نبي أوتي فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله قسم خرم باغ رباني جتيرا لقلب بحق سلام ما جت دي خبر بلار دي مخت دوسو بوري كتلم دي هيبة لا دوم رزل غيزتكم ما چې خپل بلار مخ ته نه دي کتلی هغه هیبت ته عزت ولا ان شئت او یا رسول الله کتغواړي او استاسو اړري او استاسو اجازتي ان اتيك براسه لاتيتك کته چې هغه سر مې پکار دی سر بدل راوړه فاني اكره ان ارى قاتل ابي يا رسول الله دا خبره بدی شي چې یو سړی نه مو غزما پلار مړکی دا مینه راخوخه ایز بیا مو خو زما پلار وځلې خو ما ته اجازه راکړه چې بخپل مړکم زبل سر راوړم نو دی خپل پلار ته وی والله لا تنقلب والله که ته زمانه دنه لاړ شي حتى تقر انك الذليل والرسول العزيز تردي چې تاویل نه بخپل خپل باندې چې ز ذلیل يم او د رسول الله چې عزیز دی د عزت والے دا په زمانه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کراغه او څه خبره کوي یا رسول الله دا خبره کړي ته ګوره ته نو رسول الله ته به خیر نه وی به خپل به وی چې ما ته ورېدلې نه دي نه پرېدا دې دی وی بس په خپل باندې وی ز ذلیلیما او د پیغمبر عزت ولې به وته زه په دین کې مذاق نشته په دین کې غب شپ نشته ک پلاری خو دین چې کمی پولی دي کمی سری کرخي هغه نه بناوړي او چې هغه نه ووري دي نو بیا واست د عزتم ختم شي چې د پلاری بیا واست د عزتم ختم شي تروري دي ته دینداري وي مونږ نن سبا د بی دینو سره کینو پاسو د غو سره خګړ وړ هیڅ پروا نشته هیڅ پروا پلار ته وسو کوی چې تا کې بی دیني د زوی ته وسو کوی تا کې بی دیني ملګری ته نشي ویل